بدعت ته د تسبیح استعمالول ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم دې استعمال امام ابو حنیفه مقتدا د زمانه وو پر خیستا و زمانه. بسم الله الرحمن الرحیم. یورور پختن لري د تسبیح استعمال د ذکر لپاره دا جواز لري او کنه لري. وې ځنې خلق په دې زمانہ کې شته چې دې ته بدعت وایي چې د تسبیح استعمال د صحابو نه دي ثابت، نو لہذا نن سبا د دې استعمالول دا بدعت دی او جواز نه لري. دوستانو د دې په جواب کې بداوي چې علامه جلال الملت والدین امام جلال الدین سیوطی صاحب الحاوی للفتاوا دویم جلد کې په دې خصی تحقیق کړی دی او بیا ددنه علامه عبدالحی لکنوی صاحب په حاشیه د هدایه وصل درسل فصل فی مکروهات الصلاة کې دنه نقل کړی دی دا موضوع. بیا مزید تحقیق په هم کړی دی. مشهور فتاوا زمنګ د مذهب شامی اول جلد 401 صفحه باب ما یفسد الصلاة کې او هم مزید تحقیق کړی دی په دې موضوع باندې. دوستانو داخله غسي لیونی سپی خورلې دي، بس تحقیق نه کوي، دا کتابونه نه ګوري. د ائمه په دې باندې تحقیق کړی دی. امام سیوطی صاحب خو مشهور محقق عالم دی، د کتابونه باید چې مطالعه شي. د تحقیق کړی دی په دې موضوع باندې. یو سره روایت راوړي دي، یو روایت چې ابو داود شریف کې هم شته او په ترمذی کې هم شته، حسن روایت دی، او نسائی شریف او ابن ماجه او ابن حبان بالمستدرک علی الصحیحین د امام حاکم پر دا روایت د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه روایت دی. رسول صلی الله علیه وسلم تیرید یو صحابی خزه اولیدله چې هغه زړو باندې او یا په شګو باندې تسبیح ویلا. دا د صحابونو ثابت دي، زړی ور سره یا شګي وي دې باندې تسبیح ویل. رسول الله سلام هغه منی نکړه. دا فعل اولی د رسول الله سلام ممانعت اونک بلکې د آسان او د افضل تسبیح راهنمایي ورته وکړه، نور هم تشویق کړه. او دا اصل دی د ثبوت د تسبیح لپاره. د هغه تسبیح چې صحابو په کې کم تسبیح استعمالول او د موجوده تسبیح فرق صرف دومره دی چې په دې کې فقط تار پیل شوی دی او هغه خلاص وي، هغه په تار کې نو او دا په تار کې دي. دا دومره فرق دی او دا فرق مؤثر په منع کې نه دی. کدی باندې لک فکر وشي چې دا موجوده تسبیح دا بعض خلک منع کوي. او ګڼ شمېر صحابه کرامو نه تسبیح او ذکر په زړو باندې د تار په غوټو باندې دا نقل دی او دا اصل دی د موجوده د تسبیح د لپاره چې کوم استعمالي. او ګڼ صوفي کرامو حضرات او بزرګانو د استعمال کړي د سلف او د خلفونه چرته د دې ممانعت نه دی راغلی، نو لہذا په دې موجوده تسبیح باندې ذکر او اذکار دا جایز دي، خو په شرط د دې چې د ریا نه خالی وي. د سره به د ریا مقصد نه وي. لکه علامه امام شامی صاحب راوړي لا بأس باتخاذ المسبحه لغیر ریاء، نو دې باندې فقهاو بحث کړی دی. دا یو جایز عمل دی، صحابو نه د دې ثبوت راغلی دی، نو دې ته بدعت ویل نه دی پکار او تشدد نه دی پکار بې ځایه. دا مقصودی اصلي نه دی، دا واسطه دی په مقصد کې. نو دې سره شمار چې دې د پاره چې شمار غلط نشي، کوم شمار او کوم وظیفه چي وي.